سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله لرو غو جوړ بوي. ملګرو دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د ډاکټر ایکس یا ډي آر ایکس مایننګ کې د خپل والټ وصل کول د وډرا لپاره طریقه وښیم. ډیر ملګري مونږ ته میسج کوي چې ډي آر ایکس مایننګ سره کوم والټ او څنګه وصل کو خپل ادرس چې تر څو دی نه مونږ ته وډرا راشي. څنګه چې تاسو ته معلومات د ډي آر ایکس مایننګ د اس نتورک په بلاک چین جوړ شوی او 5 د ډسمبر باندې د مایننګ بند شي او بعد لاغي بلان شي، نو موږ باید اوس دیته د وډرا لپاره ادرس لازمي ثبت کو. نو راځئ دغه طریقه درته وښیم. که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لازمي لایک کړئ. خپل ډي آر ایکس مایننګ راواز کې دلته ګورئ د ادرس د ثبتولو برخې ته، په دې به کلیک کړئ. ملګرو په دې چې مو کلیک کړلو که ټلګرامي باټ یا که اپلیکیشن دا ډول صفحه تاسو ته راځي. دلته تاسو څخه یو ویریفیکیشن غواړي چې څو سټیپه لري. راځئ سټیپ په سټیپ مخې ته ځو. دلته به دغه ټیک ورته آن کوئ او لاندې به سټارټ ووهئ. دلته ګورئ په لومړی برخه کې 4 سټیپه دي. دا 4 سټیپه کوم یو دي موږ باید تکمیل کړو. ګورئ ملګرو دلته دی لومړی وایي چې زموږ چې دغه کوم د دوی یو بل مایننګ ده په نوم د سانوی، دی وایي چې د موږ د دغه سانوی ویریفیکیشن کوډ راواخلئ او دغه برخه کې ورکئ. دې کار لپاره به موږ څه کوو، د دې د سانوی مایننګ ته به ځو. صحیح، سانوی د دې دغه مایننګ ده، دې کې به موږ اکاونټ جوړو او د دې ویریفیکیشن کوډ به راخلو. زه راځم دغه مایننګ ته. ښه نو ملګرو دا د دې د سانوی مایننګ ده. دلته به تاسو راشئ، خپل دغه پروفایل به کلیک کړئ، دلته به په پورته سیټینګ کلیک کړئ او دې کې به اوس موږ ویریفیکیشن کوډ راخلو. دا ګورئ ویریفیکیشن کوډ دلته ده، په دې به کلیک کړو، دا به کاپي کړو. دا چې مو کاپي کړو بیرته به لاړ شو ډاکټر ایکس مایننګ ته. نو ډاکټر ایکس ته چې راغلو دلته ګورئ آپشن یې موږ ته راکړی ده ویریفیکیشن کوډ دلته واچوئ. دلته زه اوس ویریفیکیشن کوډ اچوم، دغلته کاپي نیسم، دغه ده، دا تر سره شو. دا چې مو واچو دلته ګورئ ملګرو دغه آپشن به ورته ټیک کوئ. صحیح ده، په دې چې مو کلیک کړو. نو دغه د لومړي سټیپ نه لاړو دوم سټیپ ته. دلته اوس دوم سټیپ کې دی وایي دا د دې د کالفورنیټ په نوم کوم بل مایننګ سي ده ملګرو، دی وایي چې د دې د ویریفیکیشن کوډ هم راواخله. دغه 4 مایننګ د دې نور دي، نو د دې ویریفیکیشن کوډونه به موږ راخلو. زه ځم دغه مایننګ ته، د دې کوډ هم د بل په څیر راخیستل کیږي. نو ویډیو سکیپ کوم چې دا ویډیو تاسو ته لویه نه شي. نو ملګرو زه دې مایننګ ته راغلم، دلته هم په سیټینګ کلیک کړو، دا ګورئ ویریفیکیشن کوډ، دې به کلیک کړو، دغه دا کاپي وهو، دغه دا هم ویریفیکیشن کوډ کاپي شو. بیرته راځو د ډاکټر ایکس مایننګ ته. دلته اوس بیا هم دا ویریفیکیشن کوډ اچو. صحیح، دغه د پیسټ مې کړو ورته، بیا به ورته لاندې دوستانو دا لاندې مارک سیټ اپ از کمپلیټ ووهو. نو دغه د آپشن هم اوس دریم آپشن ته راغلو. دویم کې دی وایي چې دغه د دوی کوم بل مایننګ ده په نوم دی سیلسنډ په نوم، نو د دې لینک به ویریفیکیشن کوډ به راواخلئ او دلته به واچوئ. زه ځم دا راخلم. ښه نو ملګرو دې مایننګ ته هم راغلم، دغه د دې ویریفیکیشن کوډ مې هم دا نور په څیر را کاپي کړه. دې څخه وځم بیرته راځم ډاکټر ایکس ته. دلته به اوس دا کوډ بیا ورته پیسټ کړو. نو دا زه ورته بیا پیسټ کوم او دا چې مو پیسټ کړه بیا دا لاندې مارک سیټ اپ از کمپلیټ به ووهئ. نو دا ګورئ د لومړي برخې 4 واره سټیپونه هم کمپلیټ کړو. د دوی دا 4 نور مایننګونه موږ جوین کړل او دلته مو ورته ویریفیکیشن کوډونه واچول. که چېرته تاسو د 4 کې کوم یو نه لرئ، زه د دې 4 واړو لینک مې ملګرو تاسو ته ایښی ده، په خپل ټلګرام چینل کې راشئ، دا 4 نور مایننګونه د اس نتورک جوین کړئ او په همدې ډول ویریفیکیشن کوډ راخلئ. ښه 4م سیټ اپ ته لاړلو. دلته دوی وایي چې زموږ د بل کوم مایننګ سي ده د کرپټو په نوم، دا تاسو وایي اوس در سره هغه کوي څه کوي، د دې ویریفیکیشن کوډ واخلئ. زه ځم د دې هم راخلم. ښه نو ملګرو دا مې هم راواخیسته، ورک مې کړو، بیا به مارک سیټ اپ از کمپلیټ ووایي. نو دغه د لومړی آپشن فول تکمیل شو، 4 واړه نور مایننګونه مو ورته جوین کړل. لاندې به ویریفای اوس ووهو. 15 ثانیې موږ ته ټایم راکړئ او دی چک کوي چې موږ د اس نتورک دا 4 نور مایننګونه جوین کړي که نه هم دي جوین کړي. نو 15 ثانیې به دې ته انتظار کوو. نو دی اوس دغه د ملګرو چک کوي. نو دغه دا ما 4 واړه تکمیل کړل، لومړی آپشن پاس شو. راځو دوم ته. دوم کې دی چې وایي ملګرو دوم کې دی غواړي سي ټویټر او نورو څخه موږ د دی لیدنه وکړو. په دې آپشن کې دی موږ ته دغه ډول یو لیکنه راکوي، دا به موږ کاپي کوو. څه به کوو، دا به ځو ټویټر ته. ټویټر کې به دا پیسټ کوو او لینک به راخلو، دلته به ورکوو. زه ځم خپل ټویټر ته. ټویټر ته چې راغلی ملګرو دلته به دغه د جمع آپشن ووهئ، دا پاڼې په شکل. دلته به اوس موږ یو پوسټ وکړو، همغه لیکنه چې مو کاپي کړه به پوسټ کړو. دا ما کاپي کړه، زه اوس پوسټ کوم. نو دغه د پوسټ شوه. اوس چې پوسټ شوه دا لاندې به ویو آپشن ووهو. نو د دې دا لینک به راواخلو، دغه ځای څخه به ونیسو، کاپي لینک به ووهو. نو کاپي لینک چې مو ووهه لینک کاپي شو، بیرته راشو دغه ځای کې به دا لینک ورته پیسټ کړو ملګرو او د ایکس یا د ټویټر ویریفیکیشن به مو کوو. دا وشو.
مارک سیټ اپ از کمپلیټ باندې کلیک کوو. نو دا وشو. دلته اوس موږ ته بل آپشن راکړو. موږ ته وایي چې خپل ایکس اکاونټ واسکئ او موږ فالو کړئ. دلته دا ګورئ دا هیر لاندې لیکلی په دې به کلیک کوو. اوس دلته خپله د موږ ټویټر اکاونټ وازیږي او موږ به دوی دلته په ټویټر کې فالو کوو. نو زه راځم د خپل ټویټر اکاونټ ماته اوس وازی او دا ډاکټر ایکس چې ده یا د ډي آر ایکس مایننګ دا به دلته موږ په ټویټر کې ورته فالو کوو. دا د زما ټویټر واز شو. دلته ګورئ فالو آپشن فالو به ووهو. دا فالو شو. اوس بیرته راځو ټلګرام ته چې راغلو. دلته به بیا ملګرو مارک سیټ اپ ایز کمپلیټ باندې کلیک واخلو. نو دا مو شو. دوی اوس وایي چې راشئ زموږ دغه صفحه هم فالو کړئ. دلته بیا په هیر کلیک کوو او زه خپل ټویټر ته او دا به هم ورته دلته فالو کوو. نو دغه څو صفحې دي اسانه کار ده همدا به فالو کوو. یو ټویټر اکاونټ جوړول غواړي که څوک ټویټر نه لري جوړ کړئ. نو د ایس نیټورک ما سره تیار فالو ده. زه له دې ځای څخه وځم بیرته راځم ډایرکټ همدلته ټلګرام ته. دلته به بیا ملګرو مارک سیټ اپ ایز کمپلیټ باندې کلیک وکړئ. اوس دی وایي چې د ملټاورس ایکس پاڼه داسې ده دا هم در سره تعقیب کوي. دا ګورئ خپل هیر آپشن ورکړی په همدې کلیک کوو او راځو دا هم ورته څه کوو فالو کوو ورته. نو بیرته موږ ته ټویټر وازیږي. نو دلته ګورئ دوستانو فالو آپشن فالو وهو. بیرته بیا ځو ټلګرام ته. دلته به اوس ملګرو بیا مارک سیټ اپ ایز کمپلیټ ووهو او دې آپشن نه به هم مخې ته لاړ شو. دلته اوس دی وایي چې ایکسپورټل چې ده دغه تاسو دا ځل فالو کوئ. دلته زه بیا راځم د ایکسپورټل صفحه فالو کوم په ټویټر کې. نو په تمه کېږو صفحه راوازه شي. ملګرو صفحه چې م فالو کړه بیا به راشئ مارک سیټ اپ ایز کمپلیټ باندې به کلیک وکوئ. زه شپږم یا اخري سټپ ته دلته وایي چې د زیوس په نوم کومه صفحه ده دا هم در سره فالو کوئ. راځو دا هم ورته فالو کوو او دغه آپشن به هم کمپلیټ شي ملګرو. نو زه راځم دغه صفحه هم ورته فالو کوم چې اخرینی آپشن هم تمام شي. نو ملګرو دا د زیوس صفحه به هم ورته فالو کړو. دغه د فالو شوه. بیرته ځو ډاکټر ایکس مایننګ. نو ملګرو بیا به دلته مارک سیټ اپ ایز کمپلیټ ووهو او لاندې ویریفای. نو ملګرو ثانیې تمامې شوې. نو دوستانو د ایکس کیو ای سی هم پاس شو. ګورئ کیو ای سی پاس شو. بیا لاندې کنټینیو ووهو. دلته اوس ملګرو موږ څخه یو څه نوره ویریفیکیشن غواړي. صحیح ده. په لومړي کې زموږ د ټلګرام یوزر نیم غواړي. ټلګرام یوزر نیم به ورکړئ. دا به له کوم ځای راخلئ نور به تاسو پرې پوه یې اړتیا نشته ده. زه خپل نو ملګرو خپل مې راواخیسته. دلته یې ورکړو ټلګرام یوزر نیم یې تاسې د ټلګرام له نمبر نه لاندې په دې به نور پوه یې. مارک سیټ اپ ایز کمپلیټ باندې کلیک کوو. دلته وایي چې زموږ د اوفیکل ګروپ ده دا جوین کړئ. په هیر آپشن یې لاندې کلیک کوو. راځو د ایس دغه ډي آر ایکس اوفیکل ګروپ ورته جوین کوو. بیا لاندې مارک سیټ اپ ایز کمپلیټ وهو. دا هم وشو. دلته وایي چې د اون ټلګرام یا دغه کوم چینل چې ده دا هم جوین کړئ. راځو دا هم ورته جوین کوو. بیا لاندې مارک سیټ اپ ایز کمپلیټ کلیک کوو او دا ځل وایي چې د ملټاورس ایکس ټلګرامي چینل فالو کړئ. دغه دا مو هم ورته فالو کړو. بیا لاندې مارک سیټ اپ ایز کمپلیټ وهو او بیا ویریفای وهو. 15 ثانیې بیا موږ ته ټایم راکوي. نو 15 ثانیې دې ته موږ انتظار کوو تر څو دا آپشن هم کمپلیټ شي او نور موږ ته اجازه راکړي چې دې سره خپل ادرس لینک کړو د وډرا لپاره. دغه د 3 ثانیې 2 ثانیې او تمام اوس دی چیکینګ کوي. نو دا هم وشو. اوس بیا لاندې کنټینیو آپشن وهو. دلته اوس یو څه نوره ویریفای له موږ څخه غواړي. صحیح ده. د وی سی ایس چې دا خپل واچ لیسټ کې واچوي چیرته په کوین مارکیټ کپ کې. د هیر آپشن باندې کلیک کوو. کوین مارکیټ کپ ته داخل کیږو. نو دلته هم موږ کوم خاص واچ لیست او بل اکاونټ هم نه لرو. نو کوم خاص مشکل به نه وي ملګرو. دې څخه بیرته ضرب آپشن وهو او لاندې مارک سیټ اپ ایز کمپلیټ وهو. نو دا وشو. دوی وایي چې نیټورک چې دا فالو کوي چیرته په کوین مارکیټ کپ کې. یو ځل هیر آپشن وهو ملګرو او کوین مارکیټ کپ کې خو زه اکاونټ هم نه لرم او فکر نه کوم چې ډیر زیات مهمه وي چې دا باید موږ همدا ډول مخې ته لاړ شو. ښه نو دا دې څخه بیرته له دې هم ضرب وځو. لاندې مارک سیټ اپ ایز کمپلیټ وهو. ویریفای باندې کلیک کوو او ډیر ورته ټایم نه ورکوو ځکه دا دوه آپشنونه دی زیات نشي چک کولی. نو په تمه کېږم 8 ثانیې 7 ثانیې او دغه به هم اوس تکمیل شي. نو 100 ثانیې ملګرو ورته انتظار کوو. دا ویریفیکیشن اوس کمپلیټ کېږي. زه ویډیو سکیپ کوم.
نو ملګرو دا هم په همدې طریقې سره پاس شو. لاندې بیا کنټینیو آپشن وهو. دلته اوس دی وایي چې ملګرو انټر یور وایلیټ اډرس. وایلیټ اډرس به موږ اوس ورکو د څه لپاره؟ د ټوکن د ترلاسه کولو لپاره. دلته به اوس موږ کوم وایلیټ اډرس ورکو، له کوم ځای به ورکو؟ د دې لپاره ملګرو موږ باید کوم وایلیټ بهتره ده جوړ کړو، هغه چې د ملګرو د ایکسپورټل په نوم وایلیټ ده. دا وایلیټ ده چې تاسې شکل او نوم تصویر کینئ، همدا به تاسو را ډاونلوډ کړئ له پلی سټوره په همدې نوم سره. صحیح چې دا مو کله را ډاونلوډ کړئ کې د ټرست وایلیټ په رقم ساده اکاونټ جوړیږي. اکاونټ جوړولو باندې به نور تاسو پوهې اضافه اړتیا نشته چې بیا تشریح درکړم، ځکه فعل حال هم د ویډیو ټایم بیخي ډېر اوږد شو، د ډاکټر ایکس کار ډېر و. نو په دغه ډول چې تاسو دې کې اکاونټ جوړ کړئ په دې ایکسپورټل وایلیټ کې. صحیح ده ملګرو. بیا به څه کوئ؟ راځئ به دې ځای نه به د دغه ټوکن ادرس اخلئ. دا ګورئ EGLD یا دلته به تاسو د ریسیو آپشن ووهئ او مستقیم به له دې ځای نه ادرس راواخلئ. صحیح ده. د EGLD ټوکنو په شبکه د ملټاورس ایکس دلته ګورئ موږ ته ادرس راکوي. نه همدا ادرس باندې کلیک کوو، کاپي کوئ او اوس چېرته DRX مایننګ ته. ښه نو ملګرو دلته چې راغلو راځم دغه ده څه کوو؟ وایلیټ ادرس مو ورکړو. وایلیټ ادرس چې مو ورکړو لاندې کنټینیو ووهو او بس کیسه یې خلاصه شوه ملګرو. نو دغه ده په کامیابۍ سره موږ خپل ادرس څه کړو؟ سکسسفولي لینک کړلو د وډرا لپاره. نو دغلته هم زموږ ادرس موږ ته ښیي چې تاسو یې کتلی شئ. نو دغه طریقه د کار و ملګرو چې څنګه دې سره وایلیټ ایډ کړو او څنګه چې د دې وډرا شروع شي زموږ همدې وایلیټ ته به موږ ته ټوکن راځي. نو